د خیبر ایجنسی بوړه توسیل باندې د 14 اگست چې کوم ورځ دوه ډیره په خوشحالۍ سره د بوړې چې کوم قومونه دي د اوپریدي قومونو ایغو د الوکا کې په مکمله توګه باندې د خپل خوشحالۍ څرګندونه وکړه د کومه کوخیل نه غټه ریلی رو وتله همدغه شونډې د کوم کمرخیل د کوم شلوبر د کوم سپوی د کوم برکم برخیل نه الووا چې کوم کالا خیل کوم د وسره چې کوم غرایزه پرتی سیمې دي هغه په ګڼ تعداد کې د مارکیټ چوک سره جمع شول او دلته کې چې کوم د بوړې سره تعلق لرونکی امنه سابقه امنه او د الوکی چې کوم مشرون دیغو په خپل لوسونو باندې غټه جنډه اوخه جوړه او دای او چې په دغه الوکا کې د پاک آرمي د فرنټیر کور او د خیبر خاصدار فورس قرباني د چانه پټ نه دي ځکه چې دا نن کوم 14 اگست ورځ دوه ډیره د خوشحالي ورځ دو او د پاک آرمي چې کوم قرباني دي دغه له وجه نه په دغه الوکا کې د خوشحالي روغله او دای او چې د پاک آرمي نه الووا د حکومت سره به هر قسم شانه بشانه د قرباني نه نورستو کیږي و د تو چې کم قسم خدمات ترسي کاوریز وو کشپاوي د لوکي مشرونو پریدي کومونه به وسره په مکمله توګه باندې وی لوړوي کیمرمن وقار افریدي سره محمد فاروق افریدي خیبر نیوز باړه خیبر ایجنسی